نظر مې پسې ګرځي د سپین غر په خوا او شا کې ولا ستلی باز مې د مغل مونږ یې رخورې کړه او لږ مونږ پرې معطر کړه په مونږ یې رخورې کړه او لږ مونږ پرې معطر کړه زړېږي او سپینېږي دي دا غېږې غېږې زلفې زړېږي او سپینېږي دي دا غېږې غېږې زلفې خوږو کتونکو ته به سم افغاني ستاسو ته مخامخ یم او په خپله خپرونه ادبي مرکه کې تاسو ته ستړی مشې وایم هیلهمن یم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې او زموږ دا خپرونه به ګورئ خوږو کتونکو موږ نن په دې خپرونه جان عارف صاحب سره ناست یو عارف جان عارف صاحب سره به خبرې کوو او دوی نه به د دوی خوږه شاعري هم واورو عارف جان عارف صاحب ډېر خوږ انسان دی او ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه شعر او ډېر ښه غزل لیکي نو موږ په خپله خپرونه کې اړومبنی عارف جان عارف صاحب ته ستړی مشې وایو عارف جان عارف صاحب تاسو ستړي مه شوئ په خیر راغلی تاسو ستړي مه شئ ډېره مننه کوو عارف جان عارف صاحب عارف جان صاحب څنګه یو ژوند زندګي مو ښه ده شکر الحمدلله تاسو خیر غواړو بس خوشحال و آباد اوسئ ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو خپل وخت راکړو او موږ سره دې ادبي مرکې ته حاضر شوئ او موږ سره مو خپله ژمنه سر ته ورسوله ډېره مننه کوو تاسو نه عارف جان عارف صاحب که ټولو نه لومبنی زموږ اوریدونکو کتونکو ته خپله لنډه پیژندګلو وکړئ نو ډېره کارډ کې چې کوم ایمانامه دی عارف حسین دی که نه جی او کلمي نوم چې دی عارف جان عارف نو دا یې مو د لنډه پیژندګلو وکړ مونږ سرې ګلې اوسېدونکي ډېره زیاته مننه عارف جان عارف صاحب د شاعرۍ مو څومره موده کېږي او کله نه د شاعري کوئ یاره دا خو زه په تقریبا د پښتو په الفاظو کې به وایم 1994 95 نه د میدان ته مقدم ایښی دی او دا زه د رښتا یم څه رښتا دي هغه بیا موږ ته دا پته نه لګېده څه شعر څه ته یو څه کوو اوس یا کوو نن ما کړی دی پرون ما کړی دی یا کوو ټیک شو عارف جان عارف صاحب د شاعرۍ په شام کوم عوامل وي او چې تاسو یې شاعرۍ ته وهڅولو او د شاعرۍ دې لارې ته مو قدم راکېښودو دا ډېره مهمه خبره ده بلکل لاندو الفاظو کې موږ ویو شاعري د عشق او د جذبې یا د مصیبتونو یا د احساساتو واجې نه شاعري کېدلی شي نو موږ د ښکلاګانو او د رنګینیو هغوی د خواهشمنیو هر وخت یې غواړو دومره موده کېږي تاسو شاعري کوئ نو تاسو به کاپي شاعري کړي وي نو د کتاب مو چاپ شوی دی یا څه اراده لرئ او یا کومې ستونزې دي چې کتاب تر اوسه چاپ نه دی شوی دا څه وجوهات یې که په دې په باره کې راته ووایئ یاره زه چې کوم دور نه شعر و ادب سره تعلق لرم ما په خیال څه شمېرلي دي چې ما شمېرلي دي 2.5 زره نظمونه او غزل ما سره پراته دي که نه او څه په ګډو واډو حالاتو کې دي او څه ما ټیک کړي دي خو 1500 داسې کلام مو څه پروت دی چې هغه بلکل تیار دی چاڼ کړی دی هغه کتاب ته تیار دی چې موږ کتاب ته چاپ کړو خو له بعده مرغه څه مسالې ډېرې دي ګراني دی ډېره زیاته نو که ډېر خراب کاغذ چاپ کوئ نو بیا خو خوند نه کوي بلکل نو وس نه لرو خیر هغه په وخت څه خبرې کوو چې موږ کتاب چاپ کړو عارف جان عارف صاحب د معاش ذریعه مو څه ده ټیلر ماسټر یم یعنې درزي یم کپړې جوړوم که نه دا د مو معاش ذریعه دی نوره معاش مو داسې څه نشته او بل ته پته چې شاعري د معاش ذریعه نشي ګرځېدلی بلکل بلکل عارف جان عارف صاحب که درته ووایې چې د شاعري څه شی دی فن په ذریعه هغه ترخه خبره چې چاته رسول غواړي هغه ته په عامې لهجې کې نشي کولی نو د شاعرۍ په چالې په هر محفل په هر ډګر په هر ځای کې کولی شي ټیک شو عارف جان عارف صاحب لکه تاسو وړاندې دا وویل چې ما ډېر زیات نظمونه او غزل لیکلي دي نو په د نظم او غزل کې تاسو ته کوم یو ډېر زیات خوښ دی
چې په هغه باندې دغه لیک تاسو ته زیات خوند درکوي او زړه ته مو زیات در نږدې وي؟ یاره مو خو په دې هغه کې کله ما څه ډېر لیکلی دی او نظم لیکلی دی په شروع نه که نه جی کوم مو ته تا پته نه لګېده چې نظم څه ته غزل څه ته غزل څه ته تر ډېر حده پورې مو کار په نظم کړی دی او چې کله مو غزل وپېژندلو نو بیا ډېر کم کار مو په غزل کې کړی دی ډېر زیات نه دی شوی خو دا تمیز کولی شو چې دا غزل څه ته او نظم څه ته که نه بالکل نو مو ډېر کار څه کړی دی په نظم کې شوی دی او بلکې غزل نما نظم نظم نما غزل داسې اکثر داسې شیان دي عارف جان عارف صاحب اوس به راشو ستاسو کلام اړخ ته نو تاسو به موږ ته څه اوروئ؟ یاره داسې غزل نما نظم به وي یا به سوچه غزل وي که نه جی ارشاد داسې بلکل هغه به نه وي چې به ډاډه و چې مکمل غزل دی که نه غزل مطلب دی ارشاد تر څو چې خوله کې مې ژوندی ژوندی خوځېږي ژبه واه تر څو چې خوله کې مې ژوندی ژوندی خوځېږي ژبه تا پرېږدمه ای باداره که پرې کېږي ژبه ای باداره که پرې کېږي ژبه تر څو په خوله کې چې ژوندی ژوندی خوځېږي ژبه او تا پرېږدمه ای باداره که پرې کېږي ژبه او خلک راته وایي غلی کېنه اشنا ورک به دې کړي خلک راته وایي اشنا غلی کېنه ورک به دې کړي په دې خبره زما نوره چاړه کېږي ژبه عارف جان صاحب ډېر زبردست په دې خبره زما نوره چاړه کېږي ژبه زه چې محفل کې ستا خوږې خوږې خبرې اورم زه چې محفل کې ستا خوږې خوږې خبرې اورم ماحول سازګار شي نو په خوله کې مې خوږېږي ژبه ماحول سازګار شي نو په خوله کې مې خوږېږي ژبه او چې سوال کوي جواب لرم نو څنګه غلی کېنم چې سوال کوي جواب لرم نو څنګه غلی کېنم زما په خوله کې ورته بې واره تخنیږي ژبه زما په خولې کې ورته بې واره تخنیږي ژبه او تا پرېږدمه یبه داره که پرې کېږي ژبه د عارف جان په اظهار نوره قدغن مه لګوه د عارف جان په اظهار نوره قدغن مه لګوه که هر څه وکړي خو زما کله ودرېږي ژبه خو زما کله ودرېږي ژبه ډېر عارف جان صاحب په وجه د جیدت چې هر مقتل کې امن راغی په وجه د جیدت چې هر مقتل کې امن راغی کوڅې کې امن راغی هر محل کې امن راغی او د ستا د دنګ اوربل د دنګ بورجل کې امن راغی د ستا د دنګ اوربل په دنګ اوربل بورجل کې امن راغی زما د زړه په کور او په ګوګل کې امن راغی او کوڅې کې امن راغی هر محل کې امن راغی د شیر او د خوسې ترمنځ خبر شوم روغه وشوه د شیر او د خوسې ترمنځ خبر شوم روغه وشوه اشرف المخلوقات په ځنګل کې امن راغی او په خدای درته قسم خورم چې خدای هم پیدا کړی په خدای درته قسم خورم چې خدای هم پیدا کړی او تر اوسه چا ونه وي چې کابل کې امن راغی دا خو ډېر ښایسته په خدای درته قسم خورم چې خدای هم پیدا کړی تر اوسه چا ونه وي چې کابل کې امن راغی اوس هر خواته
خوارې شوې رڼاګانې عرب جانه اوس هر خواته خوارې شوې رڼاګانې عرب جانه بس ورک شول شکمران په چپېرچل کې امن راغی بس ورک شول شکمران په چپېرچل کې امن راغی او د ستا د دنګ وربل په دنګ برجل کې امن راغی واه واه مننه ډېر ښه عارف جان عارف صاحب یو بل غزل خوب کې مې لیدلې اشنا غېږې غېږې زلفې واه په خوب کې مې لیدلې اشنا غېږې غېږې زلفې او په غېږ کې مې پراتې وې د ستا غېږې 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 زلفې واه او ګرمي به هېڅ ونه کړي د دوزخ په ما هېڅکله ګرمي به هېڅ ونه کړي د دوزخ په ما هېڅکله او په سر مې دې نیولي د چا غېږې غېږې زلفې په سر مې دې نیولي د چا غېږې غېږې زلفې او په مه یې راخوارې کړه او لږ مونږ پرې مو اتر کړه په مونږ یې راخوارې کړه او لږ مونږ پرې مو اتر کړه زاړېږي دې سپینېږي دې دا غېږې غېږې زلفې په مونږ یې راخوارې کړه او لږ مونږ پرې مو اتر کړه زاړېږي دې سپینېږي دې دا غېږې غېږې زلفې چې یا ته اطاعت او محبت کې مخلص نه وي چې یا ته اطاعت او محبت کې مخلص نه وي څوک نشي اخیستی په بها غېږې غېږې زلفې او ستا ستړی عرب جان چېرته یو زل پکې ودکه ستړی عرب جان چېرته یو زل پکې ودکه نو هسې دې جوټې خوري په شا غېږې 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 زلفې نو هسې دې جوټې خوري په شا غېږې غېږې زلفې او په غېږ کې مې پراتې وې د ستا غېږې غېږې زلفې درباندې ډېره زیاته مننه عارف جان عارف صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته مو خپل وخت راکړو موږ ته مو دا خوږې خبرې موږ سره وکړې او د خوږ کلام موږ ته واورولو تاسو نه ډېره زیاته مننه عارف ډېرو درنو خوږو کتونکو د عارف جان عارف صاحب دا خوږ کلام او دا خوږې خبرې تاسې واورېدلې همدې سره زموږ د نن ورځې دا مرکه دا ادبي مرکه دا خپرونه سر ته ورسېدله خوږو کتونکو زموږ دا چینل خوښ کړئ او خپلو نورو ملګرو سره یې شریک کړئ ډېره زیاته مننه رمین ګل نبي ګل سره ماته بسوم افغاني ته اجازت راکړئ هر چېرته چې یې ښاد آباد او بریالي اوسئ